ولی شي نو موږ وایو اگر سعودي عرب حکومت کمزوري د الله تعالی دی طاقت ورکی چې په طاقت سره منی کی نن د پورا عالم کفر دا هغه دباو د وجنه وي نشي منی کوله د خلک ورنه تو وګوره اذان استانه بدل دی مسلمانانو نه کلمه بدل دا قران بدل دی وای قران کې تحریف شوی دا قران غاصل قران نه دی صحابو ته کافر وای کنزل کې کولاو نو به کوم خلته ته مسلمانانو دی خبيث بچی دا بدل عرض مدا کو دی وای په هغه ورځ ماته اطلاع ملاو شو چې دغه سي هغه پورا اوزار راولي سلويخ روافض شیعاګان راغلي دي نن به دغه دوه لاشونه مبارک هغه وباسي د مدینه منوره روزه مبارک نه دی وای زه لږ سات پس ما پسې جواب راغی امیر مدینه سے طلب کړم الته جوړم ول ما ته وی چې سکسان به بیګات درځي او خپل کار ته پرې دو مې منه کوه زمون د زمانه دغه بادشاہان دا خو بس د پیسو د پاره خو به ایمان هم خرڅي کنه بوش په وخت کې ویلو ول زمون خاص کر پاکستانیان یې کلیو مسلمانان ول په پیسې باندې دی خپل مورم خرڅي د څومره موکل کنه افیه صدیقی چا والا کلم رګي دا زمون دی حکمرانانو مسلمانانو حواله نه کړ دا یو مسلمان راونه وره نه کو ایمان هغه ډیر کمزوري بیا راشي چې کله د پیسو مقابله راشي ها الحمدلله موږ مسلمانان موږ الحمدلله خپل دین قائم ولاړو هغه جدا خبره ته چې زموږ حکمرانان بې ایمان دي زموږ حکمرانان هغه خلک دي چې هغه د انګريز بچري د انګريز ټټوان دي هغه د انګريز ټټوان لګیا دي خپل دین خرڅي یو مسلمان سوچ هم نشي کولای د دې خبرو ان شاء الله دی وای بیګا تسلوخ دی وای زه خپناس هم څه کولای نشم جاړه ما بچړای تماشا کوم بیګا تسلوخ کسان رااله مکمل اوزار درا کنستور سره دي دی وای انتظار کوم د غلطي چې کله دی ورله دروازې باندې ور داخليږي نو یو سخته په دی وخت کې یو سخت زلزلہ را مدینه منوره کې او د ازمکه کلاو شو د ازمکه ځان ته د سلويخ کسان دن راغ کا ورسه اثرات او نشانات هم پاتې شو ول الت امیر مدینه اغم پتمو چې څوک هم دیزي تراغلي دی په غلط نیت باندې هغه روغ نه دی پاتې شوی ول کله زره وختم ماته چې سو شو بیګا ول ما ورته واقعي بیان کړ چې ازمکه کلاو شو ویني و وې پړه ول هغه یقین نه غستا ول رااله ول چې ماته لګ راو خایا ول هغه ځکه هغه جامې هغه کپڑے خوري ورې شوی د زمکه راخلي دي ول ورته مې هغه مور خور چې د هر څه قایم دي نشانات تر اوسه موجود دي دا واقعي و چې پیښ شو سلويخ کاله د سلطان نور الدین زنگی رحم الله د واقعي نرسته او به دغه وخت کې امام علامه سمهودی رحم الله د وفاء الوفا مصنف دغه زمانه چې کله سلطان نور الدین زنگی رحم الله د غزې جوړي دی وای ز په خپل روزي مبارک ته داخل شوم دغلت مې وکاته نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک داغه سره د ابوبکر صدیق نو قبر مبارک داغه سره د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ قبر دغه سره یو ځای خالی پاتې شوی او چې زه ورلم دومره عجیب خوشبوئی ما ته محسوس شو چې ژوند کې مې چرته هغه خوشبوئی نه کتلی او ها کله زه ورلم دا رزمکه نه یو لويش د کومره چوتو نه خو چوتو ردینه نه کته ودینه اگر قبرونه یو لويش بلندای کې وبس تمام ته چې خلک تصویران پیش کړي دونه قبرونه د قبر پرستو بریلیانو چې کم چوت کړي لوړ سیمټیه جوړ کړي دا ټول دروغ دي بیا تاسو وایي د نبی علیہ السلام د قبر مبارک تصویر د موږ هم راوړي کورونو کې ملګر دا نه دي دا جعلی تصویر دی هغه خو یو لوي شو به پاغي باندې سره واړه کانی پراته وي او بیا د نن 1500 کال مخکې بیا دغه بادشاہ مکمل هغه دیوال پسې نورم برکو مکمل بند کړ روزه مبارکه دې ته وسوک دن نه شورتله دا زمون کیمرا چې کومه دا تقریبا 200 کال وشو چې د ایجاد شوه دی نو په دغه دور کې کیمرې ایجاد نه شوه تصویر د کم څه ځخلی او دا نن چې دومره لوی اختلاف راځي د قبر مبارکي کم طرف ته قبرونه دي کم طرف ته خالی ځای کم طرف ته نبی رسول د روزي مبارک دا اختلاف ولې دی چا دن لیدل نه دی سب بند دی مکمل دا بار چې کومه جالي جوړه شوې ده دا د هغه دیوال نه بهر جوړه شوې ده
ته صرف دنه ورشي هغه دیوال پوری برل عرض می دا کو نبی علیہ السلام بیا دغه بادشاہ مکمل هغه دیوال بره موخه جو مکمل بندې کو اوس روزي مبارک د جسو کم د ګستاخی او بیا د بې په نیت راغلی دي الله دا غي تنظیم کړه ختم کړی دي یو کسو د رومیانو د عمالو یو کس راغی نیت دا وکړو چې زبا ورزم او دغلته روزي مبارک خواته به امتیازي کوم ته امتیازي وکم ام په دغه وخت کې د زمکه راخ کو ځانتا او تاریخ مدینه منوره والا لیکي د سر په د قضیه باندې ټوټه ټوټه ذره ذره خور خور لاړو مکمل یو کس راغله د رومیانو نه دغلته دا کم د روزي مبارک دیوال د مسجد نبوي شریف ته دغه باندې د خنزیر شکل بلاس جوړ کو عمر بن عبدالعزيز رحم الله دور دی چې خبر شو راوي وختو پورنه داږي 60 وال وځو کلمه کو نو ګستاخان د روزي تقریبا تاریخ ټک ډېر دی واقعیتونه ال تورتک پډیر ادب احترام سره کم خلک چې به دې سوچ راغلیو چې مونږ دلته بیا ادبي وکړو ګستاخی وکړو اگر روغ نه دی پاتې شوی دا د نن دور وابیان دام دقه ازار والی دي ادي یو مشر دی البانی خپل یو کتاب کې لیکلی دي د وابیانو مشر دی غیر مقلدینو ځان ته جهل الحدیث وای دی وای چې زموږ حکومت راغی مونږ بل ټولونه اول د نبی علی السلام روزه مبارکه ورانه نعوذ بالله دی وای په مدینه منوره کې چې کوم بدعات تر اوسه پورې قائم دي دا غي یو لوی بدعت د نبی علی السلام قبر مبارک دی نعوذ بالله دا خلک دي ځکه خو هغه ازهر والدي تر اوسه ته دې شکلونو ته چرته وګوره والله انسان ته کرک ورزي د عالم شکل دسي عالم ته چې سره وګوري د سړي په مینا ماته شي د سړي سره کې ځایونه سي د دې منحوس او شکلونه الله دنیا کې مسخ شوی دي اوس جدا خبر دي چې تعالی الله عقل نه درکړي نه شي کته نو موږ سو کو عقل چې تعالی الله ور کړی په فیصله کتل کولای شي ګوري ورته بهر الله خو مختصر وضاحت وکړو آداب ته روزي مبارک څه دي زبر تفصیل سره ویم بلی جمعه ته ان شاء الله یو ادب ته روزي مبارک د نبی علی السلام داده حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوی رحم الله لیکلی دي د حقوق د نبی علی صلوات و سلام د آداب د نبی علی صلوات و سلام او داغه د روزي مبارک یو لوی حق لوی ادب داده چې مونږ داغه روزي مبارک ته ورشو یقینا انسان محروم نه